د جنسي ځورونې یوه عجیبه کیسه. هغه سینماګره چې تیری پرې شوی او تیری یې کړی. په افغانستان کې د جنسي ځورونو له مسلو به ډېر خبر شوي یا به مو په خپلو سترګو ډېری داسې قضیې لیدلې وي چې ترسره شوي او بیا یې چا پوښتنه نه ده کړې. په نوره نړۍ کې جنسي ځورونه حتی که په ډېر کوچنی حد کې هم وي قانوني تعقیب او مجازات لري. دلته د ایټالیې د یوه مشهورې سینماګرې آسیا ارجنټو د جنسي مسایلو یوه همداسې جالبه کیسه درته کوو. هغې کلونه پخوا د هالیوډ یو لوبغاړی هاروي واینسټین تورن کړی و چې پر نوموړي یې جنسي تیری کړی. میرمن ارجنټو له دې ادعا څخه وروسته له واینسټین څخه مالي تاوان هم اخیستی و. واینسټین میرمن ارجنټو ته د شکایت د اخیستو په بدل کې یې 380,000 یورو ورکړي وي. اوس پر میرمن ارجنټو یو ځوان شکایت درج کړی او ویلي چې دغې میرمنې په 2014 کې هغه مهال چې دا ځوان 19 کلن و د کلیفورنیا په یو هوټل کې هغه په جنسي لحاظ ځورولی دی. دغه ځوان جیمي پینټ نومیږي. د پینټ وکیلانو ویلي چې پینټ د میرمن ارجنټو د یو مینوال په حیث د هغې لیدو ته ورغلی و خو هغه یې د جنسي ځورونې سبب شوی و. وکیلان ادعا لري چې د دغې جنسي ځورونې له کبله د پینټ روغتیایي حالت له خطر سره مخ شوی و. پینټ له دغې ایټالوي سینماګرې څخه غوښتي چې د جنسي ځورونې له کبله باید 3.5 میلیونه ډالره تاوان ورته ورکړي. پینټ ویلي چې د میرمن ارجنټو له لورې د جنسي ځورونو پر مهال یې دی 19 کلن او میرمن ارجنټو 30 کلنه وه. د کلیفورنیا د قوانینو له مخې که څوک غواړي یو څوک جنسي اړیکې ته دعوت او رضایت یې ترلاسه کړي مقابل لوری باید د 13 کلنۍ تر عمره پورې وي. پینټ اوس 22 کلن او ایټالوي سینماګره 42 کلنه ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې تازه ترلاسه شوي اسناد څرګندوي چې میرمن ارجنټو او جیمي پینټ د جنسي ځورونې د یادې قضیې د حل لپاره مالي توافق ته نږدې شوي دي. زموږ د نننۍ ویډیو تر همدې ځایه وه. که خوښه شوې مې ویډیو لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ.